بې وفا او نامرده ملګری. د قصې د کلمه سپوږمۍ وردګ. بې وفا او نامرده ملګري چې کله پړانګ ولیدو چې د دوی لور ته روان دی، نو مخکې له دې چې ملګری یې خبر کړي د ونې لوړ شاخ ته یې ورمنډه کړل، شاخ یې راونیوه او لوړې څوکې ته ورپورته شو. دوهم ملګري چې وخت او چانس له لاسه ورکړی و، بله د حل لاره یې ونه موندله بې له دې چې ځان خاورو ته وسپاري او په مځکه پرېوځي. پړانګ را ورسېدو، چار چاپېره یې را وګرځېد او خپله پوزه یې د پروت سړي غوږ ته ورنږدې کړه. بوی یې کړ. پړانګ چې د خپل عادت له مخې د مړي غوښه نه خوړه، نو سر یې وخوځاوه او ترې روان شو. ملګری چې له ونې راښکته شو، په حیرانتیا د ده لور ته ورغی او ترې ویې پوښتل چې پړانګ دې په غوږ کې څه درته وویل؟ ملګري یې ځواب ورکړ چې پړانګ راته وویل چې هېڅکله له داسې چا سره ملګریتوب ونه کړې چې د ضرورت او مصیبت په وخت کې دې یوازې پرېږدي.